بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کمرونه چې په دې درسونو کې شرکت کوي او د بیانونو ته کینی، ان شاء الله دا هغوی لپاره زیری دی. یو حدیث کې راځي چې کله یو قوم کینی د الله په کور کې او د الله دین زده کوي، نو حفتهم الملائکه، ملائک راشي او د خپل وزرو دا سورې به جوړ کړي، لپاسه ټول ملائک راجمع شي. ونزلت عليهم السکینه، او د الله طرف نه دوی په زړونو باندې سکینت نازل شي، اطمینان، سکون. وغشیتهم الرحمه، او د الله رحمتونه بروري. وذكرهم الله في من عنده، او الله سبحانه وتعالى دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي. الله دې موږ هم په دغه خلکو کې شمار کړي. نننی بیان دغه موضوع څنګه چې غالبا ملګرو ته پته وي، موضوع دغه د یا الله د مور منم او کومنځو کم. دا موضوع به ډیرو ملګرو ته ناشنا ښکاري چې دې څه مطلب دی. د دې څه مطلب دی چې د مور منم که منځو کم. دا یو واقعه ده د یو نیک انسان چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی ده. په دې قصو کې، په دې واقعو کې عبرت دی دغه چا دپاره چې دغه زړه ژوند دی او دغه د زړه سترګې چې دغه کار کوي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی واقعي بیان کړي او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړي. یو واقع په دې حدیثونو کې دغه ده چې هغه د انسان سره تعلق ساتي او دغه نوم جریج العابد، یو عابد زاهد انسان. دا نیک سړی په بنی اسرائیلو کې و، یعنی پخوانو خلکو کې و، او داسې ویلی کېږي چې ده به مخکې تجارت کوو، او تجارت به کله ډېرېدو، کله به کمېدو، کله به ګټه او کله به تاوان. نو ده په دې زړه کې دا خبر وکړه چې په دې تجارت کې خیر نشتی، او داسې تجارت ځان له کول غواړي چې وایي کې خیر ډېري. نو به ځان له یو ګیرجه غونته کې جوړه کړه، او په هغې کې به بس په هغې کې به ناست او عبادت به یې کوو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دغه انسان دا قصه موږ ته بیان کړې ده، او موږ به ول هغه دغه د قصه ټوله واورو. د هغې نه بعد بیا د دې قصې نه څه فایده موږ اخیستی شو، هغه به بیانو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. دا قصه په خپله زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړې. په صحیح بخاري، صحیح مسلم کې دا واقعه شتي، او په نورو کتابونو کې مشتي. رسول صلی الله علیه وسلم وی لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. د مور په غیږ کې چې ماشومانو خبرې کړي دي، نو 3 ماشومانو خبرې کړي. په دې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم 3 خولې دي، نور په نور حدیثونو هم ثابت دي چې 3 نه زیات دي. زموږ دغه موضوع نه چې دغه کسان شمارو، خو دې یو کس مقصد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، خبرې نه دي کړي د مور په غیږ کې مگر 3 کسانو، 3 ماشومانانو. عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم علیهم السلام، وصاحب جریج، رسول زموی جریج هغه مرګره. هغه ماشوم خبرې کړي چې هغه د جریج په واقعه کې دا غټ کردار دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دې جریج هغه قصه بیانوي چې د سره سجل شي او د ماشوم ولې خبرې کړي وي. رسول صلی الله علیه وسلم چې وکانه جریج رجلا عابدا، د الله سبحانه وتعالی بندگی به ډېره زیاته کوله، نیک عابد زاهد انسان. فاتخذ صومعه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځان د پاره
ګیرجه جوړ کړه یو ځای کوټه ځان جوړ کړه په هغه کې به عبادت کو او دا هغه وخت کې جایز و دغه په دین کې ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله الله چې دا رهبانيت هغه په خپل دین کې راويستو رهبانيت دي ته چې سړی په ګوټ کې نشي الله سبحانه وتعالى بندگی کې تبتل د زموږ په شریعت کې نشته چې ته هر څه پرې د په ګوټ کې کینو عبادت کوه د زموږ په شریعت کې نشته زموږ په شریعت کې داري چې ته اصل مقصد بس ته د الله بندگی او دغه سره سره د دنیا چې کوم رسمونه رواجونه دي او کومي طریقې دي په کې به شریکي بغیر دینه کار نه کیږي چې ته وې زواده نه کوم او بچی نه پیدا کوو رزق نه ګټم او الله برکې در صوفیو طریقې دي چې زموږ شریعت دا خبره نه مانی خو دا غوي په دین کې دا صحیح طریقه وا نو دې جوړې جمزال له یوځای جوړ کړو فکان فيها نو باغی کې ود عبادت کو چې دنګ ځیبانی ځان له ګرځي جوړ کړو د عبادت ته ځان له جوړ کړو اولاد دې د کورو فاتته امه يورز بشد امور له وهو يصلي وغب منزك ولا فقالت يا جريج نواز يتوك جريج غوي پسړه کې دا وی یا ربي امي وصلاتي يلا د مور منم او کومز پورا کم فاقبل على صلاته نموز پورا کو فانصرفت مور لاړه فلما كان من الغد فصبال بها اتته غبسرال وهو يصلي دبيا بمنزوره فقالت يا جريج بيو توازك جريج غوي يا ربي امي وصلاتي يلا سوكم دمور منم او كمنزكم فاقبل على صلاته ناقبل منزي بركو نمور لاله فانصرفت فلما كان من الغد بدري مورز بيا مور لاله وهو يصلي وغب منزوله فقالت يا جريج بيوتوي جريج ناغاوي يا ربي امي وصلاتي يلا ده مور منم او کا منزكم ديږي کې فائدہ مخې تراله اگر که زما ارادو چې د ظهور ست او ذکر کومه په روایت کې درځي چې ک جريج عالم و نغه به فیصله کړي وي خو علم نه و اب څه فیصله دل پکار واغ ان شاء الله تاسو مخ کی ذکر کو وګوره دی علم ګوره ځان له برکت دی څومره عابد زاهد انسان دی خو په دې مسله کې دی نه دی پوج دی سو کې د مورو منو کنه موږ پورا کوم په درې مور چې د مور आवाज کو د خبرو کړه فاقبل على صلاته نو مانځته بس توجه ورکړه مور لاړه بيتلوتلو كيوي اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات ويالا داغه وخت پورې ممړ کو چې سو پورې د زیناکارو خزو مخونه نه لیدلې دا وخت پورې ممړ کو رسول صلی الله علیه وسلم فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته دا بني اسرائيل دا کوم چې به بيدین خلکو دوی به کې نستو د جریج د عبادت به یادو چې تاسو ناشنا انسان دی په مخ دې په عبادت کې لګي یو نیک انسان دی وكانت امراه بغي يتمثل بحسنها او یو زنانه په هغه وخت کې زناکار زنانه او دومره خوري و چې خلکو به دغه حسن په مثال کې پیش کوو وی پلانې شه دومره خوري لکه پلانې دومره خوري زنانه نو دې کسانو ته وی چې ان شئتم لافتننه لكم کستاسو خوخه نو زبدل دې په فتنه کې واچوم هغه ته سید دي شوکه فتعرضت له لا باغه بس یو کیناستو خبرې اترې او حتی الوسع کوشش هغه چې څومره طاقت هغه وکړو فلم يلتفت الیها هغه ته سره ومنګتو دې ته ایمان او تقوا وي فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته ندغزي کې شپنکیو بيجي ګړي به ساتلې هغه براتو د جریج خواته دغه په هغه بسلاړه فهم کنته من نفسها نجسنګ لاړ یو هغه په فتنه کې ډېر زر پرې وته چې دیندار سره خونه وغه فوقع عليها هغه سره زنا وکړه فحملت دې خزي په خېټه باندې بچی شو فلما ولدت
کله چې دغه ماشوم پیدا شو حمل مدت پوره شو ماشوم پیدا شو نو خلکو ته دا بچی د چا دی ناغي وته هو من جریج د جریج بچی دی خلک باغه بسرالو راکوزي کو کته وهدموا صومعته ودغه عبادت غزي وران کو وجعلوا يضربونه طول وهو چا په سوک سے پیړه او چا پلته او چا سو چا س ناغوتی ما شأنكم اغوتی تاسو زمانه سغوړه غوتی زنیت بهذه تدیس زنا کړي فولدت منکن بچي پیدا شوی دستا اغوتی اين الصبي دا ما شوم مال راولي کم ذکر فجاءوا بها ما شوم راوستو ويجدعوني حتى اصلي ما بريز يسوركه منزكم اغوتی سید منزک فصلى منزوکو فلما انصرف کله چې رمانځنه فارغ شو ات الصبي د ماشوم خو راغه فطعن في بطنه نو د خپل ګوته هغه د خېټې لې سره واچوره وقال اورتوي يا غلام اي ماشوم من ابوك سپلر سوکته نو دغه ماشوم چې هغه دغه ټیم باندې پیدا شي هغه ته فلان الراعي پلانش پنکې د زما پلار دی فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به نو دا ټول خلک په جریج رامات شو خولوي او چا په لاسونه راخ کودو او چا سجه د هډ نیک سړی دی ته ور ماشوم د هغه خبره واضحه کړه چې دا کار نه دی کړی ورته وی چې نبني لك صومعتك من ذهب موږ به تعالی واپس ته عبادت ته جوړ کو د سرو زرو نه به جوړ کو هغه ته لا د سرو زرو نه جوړو اعيدها من طين كما كانت اقد خټو غي جوړه کی چې څنګه وا او د سرو زرو د سپینو زرو سبکه مې استعمالوي د دې جوړې واقعا وا چې هغه موږ صرف هو یو پیر دي چې تاسو یو ولوري چې دې جوړې سره سو واقعا راغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ذکر کړی دی په دې واقعا کې دومره عبرتونه دي او دومره درسونه دي چې انسان ته حیران شي خو چې چا زړه ژوند دی هغه په دې حدیث کې او په دې واقعا کې سوچ وکړي زب باز فواید ته او باز مسلو ته اشاره کوم اولنی مسله د خو ما دي واقعي په دې منځ کې ویله چې یو ځل جوړول او باغی کې کېناسته چې د خلکو سره رشتہ ختم کې او تعلقات ختم کې ولته پروت او بس عبادت کې د بدعت ته زموږ په شریعت کې دانشتي زموږ په شریعت کې ګوره دانشتي چې ته ځان له ګوټ راونی سوال ته کېنه والله کوا د زموږ په شریعت کې رښتیا د صوفي او دین دی زموږ په مذهب کې الحمدلله د قران او حدیث چې کوم سوچ دین دی باغی کې د دې چې ته د الله سبحانه وتعالى بندگی کې او د خلکو له مو خبر کې بچو له مو خبر کې د رسول صلی الله علیه وسلم درې وختونه او درې هغه خپل وختونه تقسیم کړیو یو هغه چې رسول صلی الله خپل کور ولا سره دغه په کار کې مصروف دویم وخت رسول صلی الله خلکو سره تیرو دین به وینو جهادونو لبتو عبادتونو لبتو او دریم هغه وخت چې رسول صلی الله خالص یوازې کې ناستو د الله سبحانه وتعالى بندگی وکوله او د الله په مخلوقاتو کې په آیتونو کې به سوچ او فکر کو نو ځان له یو وخت خاص کړو نو دا و صحیح طریقه ده چې انسان ځان له ورځ کې یو وخت دې خاص کی چې د یوازې کینی خو ټول عمر لدی کې نهسته د زمون په شریعت کې نشتی چې پلانې چیل شوی دی او پلانې په مقبره کې وی چیل شوی او ابل زیو ورويستو په قبر کې دنه ناسو په قبر کې دنه نه سوچره وي زدي کی چې زما پیر سه ماته ویلي چې ته بدلته چيله تیرې نو دا ټول د گمراه خلکو طریقې دي الحمدلله قران او حديث کې دا قسمه خبري نشتی بلکې تبا وادم کې بچي بم راوړي او د الله سبحانه وتعالى بندگی بم کې د خلکو سره تعلقات هم ساتي او د خلکو سره کېنه پاسم خودم رضی چې الله سبحانه وتعالى د پاره یو وخت خاص کې زموږ نن سبا دا مرز دی چې زموږ په ژوند کې د خاص وخت نشته ګره د الله لپاره دا یو حقیقت بیانوم ټول اول زو به تاسو زمونږ په ژوند کې کم خاص وخت چې موږ وایو چې بری 24 غنټو کې بری 40 غنټو کې د پلانې وخت بزنه له یوازې کینم د الله په عظمت کې به سوچ کوم د الله په ایتونو کې به سوچ کوم
د الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوم هغه به ډېر لږ خلک یې زم چې ډېر لږ خلک به چې هغوی به د الله لپاره وخت خاص کړی. نور موږ د دنیا لپاره وخت ټاکلی دی. که چېرته پالتو ټیم میلاو شو نو بیا دین ته کینو. که چېرته پالتو ټیم میلاو شو د ماسخوتن لمانځه نه بعد مثال کې درس دی، نه که په دې کې څه حادثه راغله او دنیوي څه کار راغی نو بیا درس پاتې دی، او که څه کار نه و کور کې ناست بیا به ځو درس له. دا خلک دي چې دوی دین له پالتو ټیم ورکړی. که ټیم میلاو شو ښه ده، که میلاو نه شو څه دومره غټه مسله نه ده. یو تو ته به داسې ووایه که ټیم درته میلاو نه شو یو مزدورۍ له منځه تا ته به ووایي مزدورۍ نه بغیر ګزاره کېږي. نه زه دا وایم د دین نه بغیر چې ته ګزاره کېږي. د دین نه بغیر چا ګزاره کړې ده او د چا به ګزاره وشي؟ د مؤمنانو خو د دین نه بغیر ګزاره نه کېږي. دا اولنۍ فایده دا شو په دې حدیث کې. بله فایده په دې حدیث کې او په دې واقعه کې د مور پلار د خیرونه ځان لرې ساتئ. د مور پلار د خیرونه به ځان لرې ساتئ. په دې کې دومره واقعات ما ته معلوم دي چې هغه علماو په کتابونو کې هم راوړي دي. بعض واقعات چې هغه زموږ په مخ کې شوي دي چې مور پلار یو بچي ته خیري کړي دي او هغه خیري الله سبحانه وتعالی قبول کړي. سنن ابي داود او په نورو کتابونو کې دا حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن. 3 قسم خلکو دعاګانې او خیري دا چرته الله نرد کوي، په دې کې شک نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله قبلې دعوة المظلوم چې چا سره ظلم کیږي او د خیري وکي نو ځان لري ساتي. ګوره د ظلم نه د چا سره چې ظلم کې کده کافر ومي کنه کافر سره چې ظلم کې او د کافر لا سوچت کی او خیری وکي د کافر د خیری مقبلي نو خیری د مظلوم د دینه بزن لري ساتي. دویم چې الله سبحانه تعالی دا دعا او خیری نرد کوي دعوة المسافر چې سړی د سفر په حالت کې ډېر قیمتي وخی. زمونږ ګوره غالبا ملګرو ته رونو خویندو ته دې پته نشي چې په سفر رواني ګپ شپ لګي په لاره او ټولې خنداګانې او ټولې ټقالې کې دومره احساس ورته نه چې راشه لږ وخت پکې دعاګانې د الله نه وغواړو ځکه چې دې ټیم کې دعاګانې قبلې. او دریم ودعوة الوالد على ولده او د پلار خیري بچی ته بیا د دې حدیث سره د 2 فائدې. اولنۍ فائده ده چې مور پلار له ندی په کار چې بچو ته خیري وکي ځکه چې دا خیري به الله قبول کړي نو بیا به ته پښیمانه او بیا به ته خپه چې ولې زما د بچی سره دا وشو ولې دغه وشو. مور پلار دې ټینګېدې خو نشي په بچی باندې سخته کړلې دی شي کدا بچي هر څو کې خدغه مور پلار دې چې بیا وته ولاړیو زه خیر دی وي. او ځکه خو الله دې مور پلار له اوچت مقام ورکړي دی چې دوی کې دا اوچت صفات دي د کشرانو غلطیانې هغه معاف کوي او هغه نظر انداز کوي. نو په دې بچی باندې چې ستاسو مصیبت سره سخت راشي سوال او بهتره ته ولاړی نو ته په ځان باندې مصیبت او سخت دی راوسته. دویمه خبره زما ټول رونو ته او خويندو ته ټول مسلمانانو ته او مشرانو کشرانو ته د نصیحت ته چې د مور پلار د خیرونو ګورځان بچ ساتي. دی بعضو خلکو ته د مور پلار د خیری دي چې ټوغون ته ښکاری صحیح ده. یو سړی بالکل صحیح روان دی مور پلار ظلم زیاته کې خیری کې د جدا مسله ده. موږ دا غسړي خبره نه کوو. دا خو د مور پلار ظالمان دي خیری کوي دي خو چې کله د مور پلار سره زیاته کیږي او غوي خیریو کې نو دي خیرونو ګورځان لري ساته. وګوره د نیک سړی د مور ته هغه او ته خیریو کړی چې الله سبحانه تعالی د زیناکارو خزو مخوخي الله ورته وخو دغه زنانه مخې ولیدو کنه نه دغه شان تاسو ته موږ د نصیحت کوو چې مور پلار د خیرونو ته ځان لري ساتي چې د لاس به اوچت کې خیری به وکي او دنیا به دیم تباشي او آخرت به دیم تباشي. اسی په دې کې د فائدې مخې تراله د مور بل څه دي خیره و نه کړه خیرم دی چې الله تبارک الله دې سې کا دغه کنه دلیل به دې باندې چې د مورم دیندار خزوا نغې ته دایو غټ کار ښکارې دو چې د زیناکاری مخوین د لپاره غټ عذاب دی او کاغه دې سره عادت وي بی دین نه دا بیا غي ته سړي غټ خبره نه ښکارې دی
بل فائدہ په دې حدیث کې او په دې واقعیا کې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې بنی اسرائیل د دې سړی تذکیره کولې د دې سړی تذکیره به کولې چیرې دا سړی څنګه دومره عبادتونه کوي دا سړی څنګه لګیاره د الله سبحانه تعالی دې بندګي کوي دی ولي په دې حفاظت کې نه ستنه زیناګانې کوي نه شراب سکي نه نشي تماشې کوي ولي نو په دې کې دا فائدہ او دا ډېر قیمتي فائدہ ده چې چرته هم د بيدین خلک د دیندار خلک دینداری ته نه پریږي او دا یو معروف طریقه ده چې دا پوخان را روانه ده اوس د بنی اسرائیل واقع ده ګوره غویم د چلونه کړي او نن سبا هم دې خلک شتي چې تا به خپل دینداری ته نه پریږي او کوشش وکړي چې ستاسو رابطه د الله سبحانه تعالی سره کمزوري شي کوشش وکړي چې دین سره چې ستاسو کومه رابطه ده او کومه رشته ده د ختمه کړي نو دا غي د پاره قسمه قسم چلونه کړي دا غي د پاره قسمه قسم چالونه دا غي د پاره قسمه قسم آلات راوستي دي د محض د دې لپاره چې د دیندارو خلکو دینداری خراب شي صرف د دې لپاره دا غي د پاره دا ټي وي ډیش او دا انټرنیټ او فیسبوک او یوټیوب او دا بلګانی سٹارټ کړي نو دې کې یو مقصد دا دی یو هدف دی کې د کافرانو دا دی او دې کې شک نشتی چې کم خلک په دې مسلمانانو کې دیندار دي او هغه چرته دي خراب زنانو خواله نه ورزي چرته غوي نشو تماشول نه ورزي نغه نشي تماشي او خراب زنانه هغه استا خواته راوستي کتب سینځي استا خواله راوستي مخکې څوک به دي چې هغه به ټوډه لک خلک وو چاغو په معاشره کې بدترین خلکو چاغوي بتلو یو زنانه پس یو دغه مخبري دوغه زیناکار و دا ډېر لک خلکو ځکه چې وسبه لک خلک چې نه ویلې دري په وخت کې لک خلکو چاغوي لیدلیو سو وس چې لک خلک تی چې د دې زنانو د مخونه به نه لیدري لک خلک وي چاغو به د نشت تماشه د قصې و نه کوي لک خلک به چې هغه به سندرو نه او د دمتوب نه او د دینه وبچي د لک خلک دي ان انسانان څومره ډیر دي بیا په انسانانو عام انسانانو کې مسلمانان څومره ډیر دي بیا په مسلمانانو کې دیندار خلک لک دي بی دین خلک ډیر دي د کوشش ته همیشه د بی دین خلکو نو کله دغه خپل هدف پوره کوي د ټي وي په شکل کې ټي وي مونږ ته ولګي هدف دغه پوره شو هغه چرته د سی بیان نشو کولای زموږ په علاقه کې دغه بيدینو خلکو چې راغله او سپیکر راغسته او د جنکو ته ویل چې کور نه وتختی ویل شو به هم نه پرې خو ده کنه زمونږم ډیر عجیب خلک زه د کله کله د انسانانو ته ډیر خیران شم موږ ډیر عجیب خلک که څوک د سی صفای اعلان کوي غنه پریدو خو که څوک په بل طریقې کوي نو وایو دا خیر دی زه خو صفا به نه په سپیکر کې جنکو ته جو تختی وره او نه به صفا الکانو ته وی چې جنکی و تختوي نه به الکانو ته صفا وی چې چرس وسکي او هیروین وسکي او نه به الکانو ته صفا وی چې مسلمانان مړ کوي او قتل او قتال د مسلمانانو کې دنه پیدا کې دا به مخامخ نه وي صفا به نه ها که خبر لګه تورات او کې نه به کوا اوس مونږه کې دین چې خپل علاقه کې څوک دي چې پریدو جاګه دا وای په سپیکر باندې اعلان کوي چې جنکو تاسو د کورون نه تختی او د کور نه تختیدو طریقه غدا ده مونږ بریدو چلته کې دې نشي چې مونږ بریدو خو ټي وي کور ته راوړې نو پاره کې کده په جبه باندې دا خبره نه کوي خو دې ټي وي راوړو مطلب دا دی ویلور خور مور تاسو ته ما کچرتم تختیدو ته ځل کیږي نو دې کی طریقې خې خلکو ته چې څنګه به تختی د کور نه څنګه به یارانی جوړه څنګه به دوستانی جوړه بچیا زویا رورا پلارا اوردا کچرته نشي تماشي کول غواړي او کور کې د باندې سختی او علاقه کې د حکومت نه یریږي حکومت تنيسي نو په دې طریقه باندې وزن لپټي چې نشي تماشي کې وګوره د انډیا د ډمانی کوي وګوره د انګريزانو د ډمانی څنګه کوي وګوره د پښتنو د ډمانی څنګه کوي دي سی وکي بچیا که بدمعشي کول غواړي چې ته مسلمان وجل غواړي په دې ډرامو کې صحیح دا تماچي یا بګي ګډای دا او یا بګي سدي تماچي او کلاشنکو بیری کنه جنگ دی یا چې ډمتوب دی زنا ده والعیاذ بالله
نو دې خپل بچی ته وي چې ګوره مسلمان که چرته وجنی نو دیسی به وجنی، کته بدمعشی کول غواړي نو دیسی به کې، که څوک ستا حق چرته نه ادا کوي هغه به دیسی مړ کې، خپل لار کوڅه کې به د مشرانو سره دیسی برتاو کې. د زموږ د کشران چې نن سبا د لاسونو ته د لاسبندي چولې دی او غاړو ته میلونه پراته دي او د نیم بوشټونه چولې دي، د ویختې سره بل شان جوړ کړي دي او په دې ګیرو کې څه چلونه کړي او سیګریټ په خوله کې پروت او د مشرانو بې ادبي کوي او د کشرانو باندې رحم نه کوي او د زنانو بې عزتي کوي. دا ته موږ خولې دي، موږ خو دې سپا چرته نه دي خولې چې تاسو دې کوئ. ها هغه کس وته خولې دي چې کور کې ډیش او ټي وي دا لګولې. نو یو طریقه د دشمن داوا، یو طریقه د دشمن داو چې دغه د لاسه زمونږ غرابي تر دین سره کمزوري کړه غدا چې د ټي وي او ډیش ډیر اده نه کړو. دویمه طریقه دا غوي خطرناک طریقه او خطرناک وسیله چې غوي خپل مقصد ته رسیدو هغه د موبایل دي. وړول لکان براجم شوی تقریبا یو څو میاشتې مخکې خبره ده، هم په دې علاقه کې زره روانو منزله نیو سلور ما شومان یا 15 ما شومان یو کور مخې ته جمع شوی او په دې جواری اثر دي څه کته کړي او هغه کې چې دوی څه لګولو نه هغه आवाजونه आवाज بهر ته راتو. هغه د افریقې د ماشومانانو دغه توریانو زه ته ودرېدم او چې ما دې سر ور دغه کو نه غوي د زینا یو فلم ځان ته لګوله. مې مو شړل دغه زینا خو زما په شړلو باندې سکیلو بیا به ورسته ځل لګوري. چې ما سوچ کو چې دا اوس وړول ماشومانان دي عمرونه دي د 15 کال نو بربګي یو نو او دوی دي شنو ته ناشتي او دا د وس نه ګوري چې دوی لوی شي چې دوی به څومره غټ زیناکار جوړي. د وس نه چې دي شنو ته ګوري نو د خپل بچو حفاظت کوي د الله بندگانو. هر یو چې په بازار کې ولاړی سي چې زمونږ غزوی وی هغه لسمي پاس کړی دی وی چې مال ټچ موبایل لا ولېګا او څوک کوئی زما لور وی چې ټچ موبایل لا ولېګا. وړو وړو ماشومان سره به دا غټ موبایل په جیب کې ورو دي هغه غټي ګرځولې هم نشي او دې خوشحالي وي ماشاءالله پويږي په دې باندې خوشحالي کې ډیرو خیر دی یار سبق لګي کور کې وچره دا غټي موبایل ور کړی. نو دا یو طریقه ده. درېمه طریقه چې دشمن استعمال کړه هغه ده چې زمونږ علما او زمونږ دیندار خلک موږ ته وشرمول، یعنی څنګه وشرمول بیزت کړو. کوشش وکړو چې په دوی باندې سب بهتان ولګو او د دوی مقام د خلکو منځ کې څه شي دورک شي. نو زمونږ د خلکو نن سبا په فیسبوک باندې په انټرنیټ باندې په بیٹکونو مجلسونو کې غټه موضوع هغه د علماو غیبت کول. په دې کې تاسو ما سره اتفاق کوئ کنه؟ هر سړی که هر سکی سکو د سنوي حکومت معمولی ولقید نو خیری نشتی. د دشمن یو چال دی. دې ځکه د جوړښت وګوره دا نیک سړیو او خلکو منلو چې دا څه سړی دی دا نیک سړی دی. دی بی دینو شرمو د خلکو په مخ کې چې د مقام ختم شي. ځکه چې سو پوری د مقام په معاشره کې نو خلک کوم د پلار باندې رواني به د خلک کوم د عبادتونو کې لکه څنګه چې جوړېج کوي نه د غیره پاره په د بشره زیناکار جنې د زیناکار خزه په د بشره ولېګله. نن سبم دا اخبارو کې چې ویني په میډیا باندې چې ویني پلاني ځکه مولادا چلو کو پلاني ځکه مولادا چلو کو پلاني ځکه مولادا چلو کو او پلاني ځکه د مدرسې طالب دا چلو کو پلاني ځکه مدرسې طالب دا چلو او که په یونیورسيټي کې او که په کالج کې او که په هسپتال کې او که انجینیر او که ډاکټر او که پایلټ او که ساينسداني کغه د ازمکه عثمان یو کې خصو کې تذکرہ نه کوي. دا غي وجه ده چې دشمن د غواړي چې زمونږ د مشران د زمونږ پر سترګو کې شي د ذلیل شي نو موږ به دوی خبره نه منو. وزته تاسو ته خبرې کومه نتاسو چې ماته ناشي د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د الله د رحم او د کرم نه بعد تاسو چې ما سره ناشي نو یو ښه ګمان د تاسو په ما باندې ځکه ماته ناشي ځکه زما خبرې اوري. خو چې یو سړی راشي او زما د مقام او زما د حیثیت تاسو په مخ کې دي چې مې د دې او دغه کوشش سوال تاسو زما درس نه کینی البته شیطان هم په تاسو ورور شي چې وګوره د عالم دې چل کې وګوره د عالم دې چل کې موږ په ځان پوه نه شو او د دشمن په جال کې څه شو ونخلو. نو دا اهمه فائدہ په دې درس کې چې چې زمونږ د دین دشمنان هغه د کوشش کوي چې نیکان خلک سکی
دا وشرمي او د دې مقام زموږ په نظر کې هغه کم کی. او بل دا چې د بيدینو خلکو د کوششي چې د فحاشي شي د عام شي. ایاک و ایاک د تاسو ټول ته نصیحت کوم او يرومم ګورې دینه چې چرته فحاشي خورنه کوي ګورې، چرته حرام تصویرونه ونه لګي په دې موبایل باندې، چرته ویډیوګانې ونه لګي، چرته سندري ونه لګي، چاته چرته ټي وي مروړي، ایزي ته ټي وي رانوړي، چرته وی سي آر رانوړي، چرته سی ډي میډیو دا شي رانوړي. ګوره دا پوره حساب کتاب پتا به سي رواني. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كسوي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كم خلق د مسلمانانو په منځ کې فحاشي خوري الله وي د دوی لپاره سخت عذاب دی، صرف په آخرت کې نه دی، په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې فحاشي ختمول نه شي. نو خوري سره هر قسم فحاشي چې ګوره چې تستاده لاس نه خور نه شي. ګوره ډیر زیات کوشش کوي زره باندې څه خپکیږم او د الله درزه پر تاسو سره محبت کوم، چرته څه غلط څه نشر نه کوي په انټرنیټ باندې. دا یو جاخنن صبر او چې موږ یریګو د عوامو په ایمان باندې. والله لازم چې تاسو د ایمان غم را سره دی، نه زه تاسو نه تنخواه غواړم، نه د چاندي غواړم، او نه د بل څه مرسته غواړم، خو تاسو د ایمان غم دی ما سره چې ایمانم ګډوډ نشي، چرته ایمانم خراب نشي. دا موبایل راوتی په دې کې داخله قسم شینه نشر کوي او لګي، او بلته احتیاط کوي چې سم لګي او سم نشر کوي. بل فائدہ په دې حدیث کې الله اکبر، نیکان خلق د خزان له خلق دي کنه، د بدو خلکو سره تعلقات جوړول خو پرې ده، د بيدینو خلکو سره رابطي خو پرې ده، دوی د بيدینو خلکو د مخونو تم نه ګوري. دې ځکه د جوړېج د مور چې د خیری وکړي چې جوړېج د زیناکاری خزي ویني، د دلیل په دی باندې چې جوړېج د نه غوښته. نو څنګه به یو سړی د دې ډمانو فلم تناسي او د دوی د مخونو ته ګوري دغه نه مزي اخلي؟ څنګه به یو سړی زیناکار خپل پروګرام لراولي چې دا وبایږي ګړي؟ څنګه به یو سړی په خپل کور کې دنه دا بي سیره مخونه او دا بے برکت مخونه او دا پلیت خلق دا په کور کې دنه غړیږي او ټي وي کې او ډیش کې او فلمونه به یو د بوتنایسي. څنګه به دیندار سړی به څنګه د ارمان کوي چې ارمان زره پلاني ډم سره ملاو شوي کې دې شي دي سي جوړېج ته وګورئ مخ ته ولکته نه غواړي او نن سبا ډیر دي چې به دې ارمان دي چې زه به د پلاني ډم سره کله ملاويږم. رښتې کنه زه زیاتې مې وکړو والله لازم چې ځان پسې وجني ځان وجني خو زی او د دې ډم سره ملاويږي او د دې یو دستخط غسته غواړي. د څومره غټه بيديني ده چې انسان په دې ارماني چې زه به کله د الله د دشمن سره ملاويږم او کله به غزما کور ته راځي او کله کور ته راشي که کور ته راشي نه به ټول خلکو ته پلانې زمون کور ته راغله او بس ډوډۍ مولا وکړه دلوي زه مسلمانم او دا بس بګي سوې وې د انډیا د پلانې ډم چې د اصل کې زمونږ د علاقې دی وې مبارک شي ستاسو د علاقې ډېر به خوشاله شي. خانو مخې ته سره ستاسو د علاقې شنو سره لکه ستاسو علاقې کې دې ډمان پیدا کیږي دا خو خپل ځان شرمې خپل علاقه شرمې خپل قوم شرمې. خلک کوشش کوي چې دې خلک چې موږ وایو چې دا موږ نه پیژنو لري کوي خلک سره رابطې ختمي او دیو سره په زور رشته جوړي خو چې دلته ثابت شي. پلانې کرکټی نه اصل کې دا زمونږ د کلی دی اصل کې دا زمونږ د علاقې دی. چرته دیندار سره یاد کړي چې د علاقې سر دی اوچت شي چرته اوچت دیندار انسان یاد کړي چې د علاقې د خلک په خبرو یاد کړي نته ایله بیله پلانې ډم زمونږ د علاقې دی او پلانې کرکټی زمونږ د علاقې دی. الله نه ویریږي جوړېج دام نه خو خوله چې د زیناکارو خزو مخونو ته وګوري د دوی تصویرات چې سره موبایل کې د الله نه دی ویریږي د دې زنانو تصویرات ځان سره مساتي د الله د عذاب نه ویریږي. بل د مرګ جون دې سپتن لې چې کله به د مرګ راځي چاته د خپل مرګ پته شتي
هیڅ چاته پته نشته مړ به شي او په موبایل کې به دا شي نه پاتې شي د موبایل به باندې گواه چې دې کم ټیم کې مړ کېدو د سر په موبایل کې دا کارونه وو بل فائدہ په دې واقعي کې د مور پلار خیال ډیر کوي مور پلار چې ته خپنه کوي ستاسو د لاسه چې دغوی غمجن نشي دغوی احترام کوي دغوی قدر کوي دغوی نافرمانی مکوي جوړېج ګره په منځه ولاړو جوړېج په منځه ولاړو ګره بل څه چرته نه وتره مور او تواز کورانه دغه د جوړېج غلطي وا چې منځه باندې ولاړو ورانه دې ته اگر که موږ نن سبا دې ته غلطي نه وایو بلکې لو خسړو چې دې په منځه ولاړو جوړېج ګره د شپې د نا وخت پورې د مرګرو سره نه ناشې نشي تماشې کې کور کې مور یوازې ناشته ده نه جوړېج چرته پروګرامونه نه لیدلې چې تل د کرکټ له لوبو له پروګرامونو له مور یوازې ناشته نه جوړېج ګره وګدو مسافرول نه لیدلې چې په کلونو بار ناشې د مور په ځړ چوي د مور خواله ناراضي نه جوړېج په منځه ولاړو او مور له جواب نه ورکړي نه چې زموږ وګوره سهاري چې زموږ به سهاري په کلونو د باز ظالمان په پردي ملکونو کې نه شي او مسافرانه کې صحیح ده د مسافری او ضرورت ته رزق ګټل د پکاري خو چې ته کور ته ولې نه استا سلور کالو چې 15 کالو چې واده ماشي نشته واده خو نشته دا بل وې زمې چې واده نشته نه د خبره خو جدا ده خو دته نصیحتو کې چې واده شتي ولې د مور پلار نشته دا چې زمونږ ذهن جوړ شوی خزه شتي وینه خزه نشته نو بیا ته بیا پریوزو غلس کاله به نور تیر کوي او که خزه یې رتزه ځکه چې خزه به به خپي او دا بوډۍ مور چې ناشته ده چې په انتظار ناشته دا بوډا پلار چې ناشته دا ډوکی چې کمزوري شي دا ملای چې ټیټه شي دا همدغه بچی د په انتظار دی کنه دوی بس کوي د ظالمان بغشتي دا ته پوښوم نه کوي چې مور پلار سارمان دي ډیر زیات واقعات دي سره غلي چې مور پلار مري ځن کدنې نو ځن کدن کې داغه بچینو مخلي کوم چې بار په مسافرۍ کې او دا ظالم کلونه تیر شي دی دا وخواله نزي دوی الله له جواب ورکړي داغه بچو به سحالي چې مور پلار ته کنځلي کوي جوړېج ګره په منځه ولاړو مور پلار ته کنځلي نه دي کړی نه आवाज وچت کړي داغه بچو به سحالي چې مور پلار ته کنځلي کوي الله اکبر او داغه بچو به سحالي چې په مور پلار باندې گزارونه کوي ابلوز میو ویډیو راته یو کس راولې غلا نو باغی کې درې الکان لګي د خپل پلار په شریک وي او غسلورم ته ویډیو تی جوړه کوي او خان دی او ټوغه ټقاله او غریب په بد حلوانی چې یو لته ولور کې هغه د 2-3 سر کونډي وخوري نو مې چې الله صابر بچا دی چې په دې قسمه خلکو باندې ازمکه کولاو کړي خدای ټول الله امتحانونه مهلت الله ورکړي د دې ظالمانو وسهري چې مور پلار وایي دا هغه ظالمانو وسهري چې د مور پلار په جیب کې خرچني او هغه مزي او چرچي او خزي او بچي او قسم نعمتونه او پلار غریب سره د ګولو پیسې نشي ځان له ګولې واخلي مور غریب سره دومره پیسې نشي چې هسپتال ته لړ چې خپل علاج وکړي دی لا وی ز او پلانې او دیسه دغه دا غ ظالمانو وسهلي چې مور بلرو ته خبرو کې د په جواب کې 2-3 خبري وته وکي او دا باز به کې مور بلر ته وي ته نه پويږي او تاسو نه پويږي دا ډېر بدبخت خلک دي چې مور بلر ته وي چې ته نه پويږي او تاسو نه پويږي مور بلر دې نعمت ته چې دې قدر هغه چاته شتي چې د چا سره نشتی د نعمت او درته وایو بیا درته وایو چې د مور بلر به قدرې بچرته نه کی زما خپل ځاني ما ته دې خبر ډیر احساس ته چې د مور پلار سمو چې مقام دغه وجود چې زمونږ والدان الله دې وبخي هغه وفات شوی دا ولله د قبر د جنت باغ چک نه ما ته پته لري چې د مور سمره اوچت نعمت ده او چې دا نه ژوند څنګه انسان دي لکه بوډا چی ولکه مشر سړی چې د مور چې ژوندې سړی ځان ته لکه زموږ دې وډکه ښکاري چې د مور شته هغه ته وو
په دنیا کې یوازې شي چې د مور پلار نه د سره به خلک محبت کوي په زرګاو په لکاو خلکو خار سبي خدای به یوازې د چا سره چې مور پلار شتي قدر کوي د چا چې مړ شي دي دعاګانو کې بخل مکوي خصمي دعاګانې دغه لپاره غواړي چې الله سبحانه وتعالى بغو رحم وکړي الله دې زمونږ مور پلار باندې خصوصي رحم وکړي کوم چې مړ دي الله سبحانه وتعالى دغه قبرونه جنت باغچې وګرځي او الله سبحانه وتعالى دې دغه سره حساب کتاب آسان کړي الله سبحانه وتعالى دې هغه د قبر د سختو او د آخرت د سختو نه الله هغه په امان کې ساتي کوم چې ژوند دي الله سبحانه وتعالى دې برکتي ژوند ورکړي او الله سبحانه وتعالى دې مرګ د ایمان سره ورکړي او الله سبحانه وتعالى دې هغه کوتای مونږ ته معاف کړي کوم چې د مور پلار په حق کې زمونږ نشوي دا و دې کې سوال کله چې تاسو بزرګونو کې راغلي چې د جرأت چې کوم کارو کو د صحیح دی او کدا غلط دی دا سوال به تاسو بزرګونو کې راغلي ځکه چې خو به منځو ولاړو څنګه د مور خیری قبول شي دا مسله د ساتي چې یو خو پرزي مونږ دی په پرزي مونږ کې به مونږ پوره کې الا دا کچته غټه مسله راغلي او تزيد مور پر بچاوي یعنی به باندې سم مصیبت راغی سم مسله راغله یعنی شخص مصیبت پر راغله ته دغه نه بچ کول غواړي نور عام فرضي منځونو کې موږ به پوره کې بیا به جواب ورکې مسله دلته نفلي منځ ده دلته جریج په نفلي منځ دی په نفلي منځ کې بس کې چې سړی په نفل ولاړ مثلا کې تهجد باندې ولاړ او پلار او تواز کو مور او تواز کو دی بس کې جواب دغه دی کده ته پته چې زما مور پلار په جواب نه ور کول نه خپکی یعنی زه به تورستو هم چې پلار زب منظوم مور زب منظوم نو بیا دې موږ نه ماتي کده ته پته چې زما مور پلار په جواب نه ور کول نه خپکی نو بیا به موږ نه ماتي او کو ته پته چې غوي خپکیږي نو بیا به موږ ماتي او دغه خبره به اوري چې غسوي دغه نه بده به ځان لموس کوي امام نووي رحمه الله پدې واقعا باندې چې کوم باب یې خو دغه باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاه وغيرها باب په بیان د دې کې چې د مور پلار سره خېګړه کول د عام نفلی عبادتونو نه مخ کړه په دې عنوان باب تړلې بیا امام نووي رحمه الله وی قال علماء دا خبره کوي كان الصواب في حقه وی جریج له پکار و چې سجری کړي جواب ورکړی وی لانه كان في صلاه نفل زکه چې هغه نفلی منځ کې والاستمرار فيها تطوع لا واجب او دغه موږ پوره کول دا واجب کار خو نه کنه تطوع واجابه الام وبرها واجب او د مور له جواب ورکول او د مور سره کول دا سو دا واجب نو یو طرف ته واجب دی بل طرف ته مستحب کار دی نفلی منځ مستحب دی د مور جواب ورکول څه دی واجب دی خو کې دې ټکی ته د مور جواب ورکول څه دی واجب دی ګوره د باو سره مور پر خبرې کې په ټلیفون ولر کې لرکوي زه خبرې نه کوم بیا وي مور ته پلانې شي پلانې وګړه په طاقت کې واجب دی ته دا خبره مانی الا دا چې دا خبره د شریعت سره ټکراو خوري نو بیا به نه مانی بل فائدہ په دې قصه کې د الله سبحانه وتعالى مرګرتیا د نیکانو خلکو سره یې همیشه جریج دغه یو خطا وشو او هغه مسلمان دی چې الله سبحانه وتعالى ته رجوع کوونکی دی او په یو امتحان کې پرې وته الله سبحانه وتعالى یو کرامت راخاره کو داغه کرامت سو ماشوم خبري وکړي دا دلیل په دې باندې چې رب العالمین خپل مرګري نه ځای کوي ذکر الله بقرآن کی سوئی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یقینا الله دا خلکو مرګره دي چې هغه تقوادار دي او ښه عمل کوونکي دي احسان کوونکي الله دغه مرګره په یو ځکه به الله تعالی نبري دي چې کړه الله سره خپل رابطه مضبوطه ساتي وبل ذكر الله سوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا او سوق چې الله نه یریږي او تقوا وکي الله به د دې مصیبتونو نه د وته لار د لپاره پیدا کړي جریج الله دې مصیبت نه او د امتحان نه څنګه یو څنګه لار ولا پیدا کړ
او بل ذکر الله وی ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا او څوک چې الله نه یری الله سبحانه وتعالی بدته هر کار آسان کی. نو دا فائدہ په دې قصه کې چې الله سبحانه وتعالی ملګری دي د نیکانو خلکو. نو تاسو په ځان کې د صفت پیدا کړئ، په ځان کې تقوا پیدا کړئ چې الله سبحانه وتعالی ستاسو سره د ملګرتیا بیا کوي. بل فائدہ په دې حدیث کې دا ده چې د زنانو چال د دې زورور دی دینه بدن ساتي. ګوره زنانه نه د دوی سره چې ژوند تیرې او دوی سره سم معاملات کې نو ډېر په سوچ او سمج سره وکړي. ګوره ځکه چې د زنانو چال چې دی دا ډېر خطرناک دی، ډېر جوور دی. ځکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د یو هوښیار سړي عقل هم ختموي. هوښیار سړی وي د یو ځي مشر وي، د یو علاقې مشر وي او ښه کروڑپتی لکپتی وي او خلک پسې راځي جرګول او دغه بلو چې ویني خلکو نیولې دی د زنا کوله خلکو نیولې. خدای څنګه په دې قصه کې پساو شو دا ډېر درون سړی دی. وایي دا دې ښځې پساو کو، دا دې ښځې پساو کو. حالانکه دا هغه سړی چې دی به جرګو کې کېناستو او د دې یو مشرتیا و خو نن هغه د زنانه په چال کې راغلی دی نو په شرمونو وشرمېد. کوشش دا کوئ چې د زنانو سره معاملاتو کې ډېر احتیاط کوئ. خپله ښځه ده د هغې سره هم احتیاط کوئ، خو خصوصا کوم چې برایي زنانې ډېر زیات احتیاط وکړي. او شریعت چې موږ ته دا پرده ښولې ده د همدې لپاره ښولې ده چې موږ ته دا قسم مسایل جوړ نه شي. او په کور کې هم د زنانو سره چې ژوند تیرې نو ډېر په احتیاط به ژوند تیرې. ځکه چې دا زنانه چې یو پیر کږي شي که نه نو دوی سیده کول بیا څه دی ګران کار دی. والله لازم که غټ نه غټ پهلوان راولي هېڅ ورسره نشي کولی، هېڅ هم نشي کولی، هېڅ لکه چې عادت شي په دغه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ښځه د کومې پوښتۍ نه پیدا ده؟ د ګسې پوښتۍ نه او د کږۍ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي که سیده کې نو ماتېږي، که سیده کې نو ماتېږي. مطلب د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې دا دی چې ژوند به ورسره ډېر په طریقه تېری، چېرته زور پې ونه کړي، چېرته د پوښتۍ د نه ماتې نه شي. ګورې ځکه چې د زنانو د چال نه دی الله سبحانه وتعالی موږ په امان کې ساتي. ډېر خطرناک کارونه او چلونه کوي. دا اوس وګوره نیک سړی څنګه پساو کو د بل سړي سره زنا وکړه او د هغه نه بچی پیدا شو او بیا ووایي دا د بچی دی، نو څنګه هغه غریب په دې کې پساو کو. بله فائدہ په دې حدیث کې چې خایس چې دی که نه خایس دا لازم نه چې تعالی فائدہ درکوي. کم شی چې په کار دی زمونږ هغه تقوا د الله سبحانه وتعالی بندګي دې کې دغه زنانه کومه چې زناکاره وه دا ښکلې وه د دې خایس تلاسه هغه په دې خباثت کې نښتې وه. پوه شوې په دې خبره باندې دا زنانه دغه کار ته څه شي راښکودې وه د خایس راښکودې که نو خلک به یې خواله تلو راتلو یو او بل خایس پسه وکړه. نو دا سوچ مه کوه چې زه ښکلی یم او زه ښایسته یم بس زما سره دا یو غټ نعمت دی د الله او چې څوک ښایسته نه دی یو به دې تله دی تباه شوی دی او ختم دی. نه، ابو لهب ته ابو لهب ویل کېږي. دا د خپل نوم ابو لهب نه دی، دا خو کنیت دی. ابو لهب ورته په دې وجه کې چې د دې مخ نه به رڼا تله لکه څنګه چې د نور د شغلې دې ته لهب وایي په عربۍ کې د ده د مخ به هم داسې پړقېدو. دومره ښکلی انسان خو دی په کوم ځای کې اوس په جهنم کې دی. نو حسن چاله فایده نه ورکوي چې هغې تقوا نه او دینداري به کې نه حسن فایده نه ورکوي. اوس هم دې دغه ته وګوره دې انګریزانو ته او دې خلکو ته وګوره شنې سترګې او زیړ ویښته او غالبا داسې دي خو دا شنې سترګې او د زیړ ویښته هېڅ فایده دا نه ورکوي. زمونږ بلال ابن رباح رضی الله عنه تک تور انسان غټي غټي شونډې وي او اوس په کوم ځای کې دی؟ په جنت کې دی. خایس وسره نه خو خایس وسره د ایمان و. الله دې موږ د ایمان په خایس باندې ښایسته کړي. دا اصل خایس دی. ځکه الله سوی وزینه فی قلوبکم الله ښایسته کړی دی د ایمان ستاسو په دې زړونو کې. نو الله دې دغه ایمان په دې خایس باندې موږ ښایسته کړي.
په دې خایس باندې مسکو چې جسم خيسته او نور د الله سبحانه وتعالى په نافرمانی کې خطیو. بل فائدہ په الله سبحانه وتعالى باندې یقین ساتي. د جریج په خپل رب باندې سو یقینو حوصله دا خراب نشو چې څنګه ولې او دا بسکی وای مال سب ټیم راکې چې زه وکم زمون زکم. او الله سبحانه وتعالى مساله اسانه کړه او هغه مشکل دغه حل کو نو بخپل رب باندې با یقین ساتي. هغه باندې امتحان راغی یقین په الله باندې الله په امتحان کې پاس کو دې مصیبت نه الله راوستو. الله په قران کې سوی ما اصاب من مصیبه الا باذن الله. نرسی یو مصیبت مگر د چا په اجازه د الله په اجازه باندې به دې ایت توکید او دې خبره توکید. و من يؤمن بالله يهدي قلبه. او څوک چې په الله باندې مضبوط ایمان لري الله وي په دې مصیبتونو کې موږ دغه د ځړم مضبوط ساتو. بیا عزت او د الله باندې غلار خي د ځړول الله په اطمینان او په سکون کې ساتي چې کله و من يؤمن بالله د چې یقین په الله باندې مضبوطي. موسی عليه السلام او بني اسرائيل هغه سره روانو شاته فرعونیان روان دي. انا لمدركون بدا چغي شروع کړه دا خورالو را ورسید. موسی عليه السلام تسوي قال كلا ان معي ربي سيهدين. کېدې نه چې دوی را ورسي ولې ځکه زما سره وي زما رب دی او زموږ د پاره لار اسانه نو بخپل رب باندې یقین مضبوط ساتي. الله به تاسو د مصیبتونو ندي سی وباسي لکه جریج چې دی مصیبت نه وستري. الله اکبر. ما شوم دغه لپاره خبره وکړه ما شوم د دلیل له بده چې جریج بخپل رب باندې غټ یقینو زکه دي سکاروش. بل فائدہ په دی واقع کې هغه ده چې په کوم وخت کې د باندې سخت راشي مصیبت راشي نو مونږ کوا مونږ باندې چې سخت مصیبت راشي موبایل له وباسو یو چې نمبر راوړو پلانی به قرض والو پلانی ته ټلیفون کو پلانی به راشي او دغه سره واسطه د وسره داري دغه ته خو لګ لاړ شي جمعه ته 2 رکعات وکړه لګ د جنماز خور کې 2 رکعات وکړه ګور چې الله د مسله څنګه حل کوي. جریج هغه ته ته زینا کړی د جریج وته سوې ها ایما پرې دې 2 رکعات مسکو دغه د پته ده چې په دې ټیم کې زه الله سره رابطه ساتم ګوره وسم الله ما دې مشکل نه راوباسي. الله په قران کې سوې واستعينوا بالصبر والصلاه او مرسته غواړي په صبر کولو سره او په منځ کولو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ارحنا بها یا بلال ارشد بانګو چې منځ کو چې زړم ویل خوشاله شي لکه مطمئن شو لکه په سکون شو. رسول صلی الله علیه وسلم مطمئن کېدو په منځ کې تاسو باندې چې سخت او مصیبت راشي نو موږ کوي الله واستاسو د مسلې چې د الله حل کوي او تاسو د هر مشکل به الله اسانه. بل فائدہ به دې کې دا ده چې کله د خلکو ته پته ولګي دا چې جریج چې دا بے ګناه دي نو راولګي دو جریج خللو او هغه باندې لاسونه راخکودو نو دا فائدہ دې کې یاد ساتئ. د برکت لپاره بچا باندې لاسونه راخکوده په یو بلډینګ باندې په یو ګټه او په کاڼي او په ونه لاسونه راخکوده دا حرام دي. دا لاس راخکوده په کوم ځای کې ثابت دي ها څه یاد دي رکن یمانی د حجر اسود نمخ کې چې ګوټ راځي په دې لاس راکاږي به داغه نه بعد چې کوم ګوټ د حجر اسود ناغه کولای شي باغی لاس هم راخکوده شي. نور داغین علاوه ګټي ونی مقام ابراهیم د حرم دروازې او نور چې کوم زینې دي چې دي تاریخي زینې دي تاسو د عباس خلک لړ شو هغه کله بلا سره کوي کله سټي نو د ټول بدعت او خرافات. ابل می ویډیو ولید په دې جده کې یو چوک ته سیکل چوک هغه سیکل چې بګي هغه نو دا قسمه اوریدلې و مخ کې چې پاکستاني چې سعودي سره ناسو ټیکسي والو وې دې ته پوښتنه کوي پاکستان نه ورغلی ته پوښتنه د سوي د آدم علی السلام سیکل یو هغه کوشو یو 2 رکعات مونږ وسره وکړو نه دا قسمه اوریدلې ابروز می ولیده او خزوانان خدب کې ولړی سیکل ته مخ کړی د پته ته نشي چې کعبه کم ذکر او کم ذکر نه قبلي سوچ سره نشته ختمې سپورتوک کې او چې دا مونږ ختم کنه بل ته دعا وغواړي نبی په دغه کې لاسونه چې کړو دعا مو وخت مې ته اوس ګور در دوی عقلونه لچې د آدم علی السلام سیکل له
او تاریخي سیکل په دې کې دوی لګي منځونه کینو زموږ د خلکو کې دا مرز دی په دې زموږ د خلک په دې ډیر مېندي په برکات مرکات ډیر مېندي عجم نه دی عجم په عجمو کې دا مرز ډیر دی په عربو کې دومره نشته زموږ د عجم چې ویني کنه کله په دې علماء ولا سن راکاږي به په ځان دي سوي او کله به دې علماء غلا سن نیولې غبيتونه ته کله به غړيږي په جمعاتونو کې کله په قبرونو لا سره راکاږي قبرونه به سټي او کله به ونی سټي او کله به یعنی ته حیران شي یو پر زړه حرم کې ومه په دې دویم چت کې موږ کو به لاندې موقتونه د امام مخام موږ کو به تو نو چې تو یو کس عجمه او هغه ملکړه داسي او پولیسانو په منځ کې روان حمله کړه دا غریب نه غټوکې چې وسر کم پروت هغه ته کته ولید او کم چوغه بشتي چې ولو هغه ته ګډ وډ شي بیا پولیسانو خو ما زوس د زیران لري دغه زده په ورزم ورته م چې د مسلې بیانې قرآن او حدیث نه سو مسلې د تخیمه چې دیم بیانې بیا به دوی نه چې زمنګ مذهب جدا دی د مذهب جدا دی نو ټیکه غوړي دراخ کو او دومره عمله دی واله او چې د حق خبر راشي به ستا مذهب جدا شي د مذهب جدا شي په حق کې به نه مني خو په دې قصو کې مني چې ارمان چې تخکلې کوم او ارمان چې د لاس پیرا کاګم نو دا فائدہ به دي چې ساتي چې په نیکانو خلکو باندې لاسونه راخوده د برکت لپاره د بدعت د حرام کار دی ها یو نیک سړی دی مشر سړی دی هغه تندې انسان خپلول شي د کیس حرج نشته خو دغه نه چې د مخامخ سړی دا چلونه نه غواړي لکه د عالم چاته دا نه وي زما تندې خپل کې زما لاس خپل کې کله کله تورې احترامن دی ول تندې خپل کو په دې کې حرج پکې نشته خدای چې زموږ په ملکونو کې د کوم حالات روان دي لا سې دي شي خو دی شي لیدلم دي کې نم دي لا سې دي شي خو ټول په نمبر راځي ظالم جو چاته نه وي چې مکو بلکې ما به یو لیدل هغه د لاس دغه چول دستانه وته چولې و دغه د پته چې خلک ډیر دي د دستانه چولو خلک راتلو دغه هغه کولو او په دې لاس کول پیسې ورکول هغه به ډبې ته چولو لاس کې پیسې ورکول ډبې ته چ مزید لاس ورم کول او پیسې ولم ورکوا نو د بدعت او خرافات زم په شریعت کې نشته بل فائدہ په حدیث کې دا د ډېر ناشنا فائدہ ده الله په خوشحالي کې یاد ساته نو ته په سخته کې یاد ساتي جریج له الله نجات ورکو ولی ځکه چې جریج پر هته کې د الله بندگی کوله نو په دې سخته کې الله هیر نکو الله هغه مصیبت دغه نه چې دې کم کو اخرنی فائدہ او ذکر کو هغه دا چې کرامات د اولیاء حق دي د خلکو مبارک مشوره کړی دوی نه مني څوک نه مني اولیاء الله نه مني دوی راوي یو زموږ مبارک د مشوره کړی ده دوی مې د مشوره کړی ده وې دوی امام ابو حنیفه نه مني دا دوه خبرې زموږ مبارک مشوري او د دې دوه جواب کوس موږ په څه راشي او موږ ته وایي چې عیسائی راشي یا نصرانی راشي او تا ته وایي چې پلانیا ته عیسی علی السلام نه مني کنه او د نصارا زموږ مبارک دا وایي چې دوی عیسی علی السلام مني کنه مني سوي وینه مني حالکه موږ عیسی علی السلام منو کنه منو هغه تاسو نه منئ نه موږ هغه ته دا وایو چې موږ عیسی علی السلام منو خو تاسو په شان نه منو تاسو وایي چې عیسی علی السلام د الله زوی دی موږ دې څه نه وایو تاسو وایي چې عیسی علی السلام مور او عیسی علی السلام د الله سره شریک دی موږ دا نه منو تاسو دا وایي موږ دغه نه منو نور موږ عیسی علی السلام منو هغه چې خپل مقام نه الله جل ور کړی دی هغه مقام کې منو دا ماته ستاسو مثال پیش کوره دغه شند خلک مونږ ته دوی امام سیب نه وایي الحمدلله امام ابو حنیفه رحم الله زموږ امام دی زموږ د سترګو تور دی زموږ د سر تاج دی مونږ دغه قدر او احترام کو او د دعا کو الله سبحانه وتعالى همیشه چې الله زموږ ملاقات دغه سره په جنت کې نصیب کړي خو دې نه منو متعصبه ستاسو شری نه منو ته خدای چې کوم ځکه هم د امام صاحب خبر راشي یا سوکوي چې امام صاحب بدا کول هغه به منمه اگر کغه کې د شریعت خلاف ورزي راځي دې سینه منم امام صاحب منو خو خپل چې کوم مقام دی هغه الله ته رسول شو ها نشو پیغمبر ته رسول شو نشو خپل مقام چې کوم دی پای کې منو کنه امام صاحب منو عقیده ولا منو زموږ په ملکونو کې دعوه دا کوي موږ د امام صاحب په مذهب یو او په عقیده کې ماتوریدیان اشاعره مشرکین صوفیه
دا زموږ په ملک چې بریلیان دي دا چا په مذهب دي؟ شافعیان دي که مالکیان دي که حنبلیان دي که حنفیان دي؟ حنفیان دي کنه. امام ابو حنیفه به دي شین پټکای چولو؟ امام ابو حنیفه چې د قبرونو ته دي سجدي لګولې؟ امام ابو حنیفه چې د دې سره قبرونو ته وشوي دي؟ امام ابو حنیفه به دي سناسو او د خلکو نه مالونه واله او زنانه به وریاذ بالله دمولي دغه سره بدکاریانی کولې؟ امام ابو حنیفه داخلي اسی دعوه ده موږ د امام صاحب مذهب الحمدلله د امام صاحب صحیح تابعدار په صحیح مانو سره موږ یو الحمدلله عقیده کې موږ امام صاحب منو د امام صاحب کوم خبره چې قرآن حدیث برابر ده منوي کچرته د امام صاحب د اجتهادي خطا شوی او بل یو امام پرد کړي بل یو عالم پرد کړي د ادب په حدودو کې دنه انسان دا ویل شي چې دا خبره کمزوري ده امام صاحب قصدن خو نه ده کړي خو دا خبره هغه اجتهاد کړي دي شي کړي دا متاسته یو فائدہ ذکر کړ چې دغه شان د خلک مونږ ته وي د کرامات د اولیاء الله نه مني نو مونږ کرامات منو خو دې سینه منو چې دوه منځو کې جو به بهر سره ښکارا شوی کرامات راښکارا شوی دې سینه منو غبطي دي جوړ کړي نه زمونږ په ملک کې د بيدین خلک ناشنا کارونه کې د خلکو نو دا اوس کرامت نه د کرامت د جادوګری ده او عوام فرق نشي کولای د جادوګر او د ولی الله په منځ کې یره چې دا کار شیخ دا بس هغه اصل کې د په نظر باندې چې چلو کې د یو کار ویني وي ګوره دغه وکړه کرامت ته کرامت ته نیکانو خلکو راخاره کی او نیک انسان به د مخ نه پیژنې ته دوی مده چې نیک سړی خپل کرامت چاته بیانې نه درې مده د کرامت ته راخاره کېدو وخت نه معلوم او د ظالمان چیلنج ورکوي پلانی زی د سبب پلانی ټیم راشي او د پلانی سب کرامت راخاره کېدو ولري د کرامت راخاره کېدو خو پته نه لګي الله سوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله خبردار یقینا زما چې کوم ملګری د باغ باندې بغیر ناراضي او بغم جن کیږي نه سوکتي الذين آمنوا وكانوا يتقون اخر چې ایمان وروړي د الله نه یری دا سي اولیاء الله چې کوم سره په قرآن حدیث باندې صحیح رواني نو من کرامات منو خو نه پکې د حد نه وړو نه د حد نه کمی باز پکې د حد نه وړي دي هر چا کرامات راخاره کی غپې جوړ کړي جادوګران دي جادو تم کرامات وي او باز لکه بعض دي سي گمراه فرقيشتي چې هغه د کرامات بالکل نه مني چې بعض معتزله او جهميه دي هغه کرامات سره شتيره نو دغه د خبره غلطه ده کرامات ثابت دي خو د افراط او تفريط په منځ کې به هغه ثابت دي د سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسید الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين